د لویو بوخونکو څښتن تعالی په سپېڅلې نامه السلام علیکم ستړي مه شئ. د باختر د ځانګړو مرکو په لړۍ کې دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوي یو. نن د ملکي هوایي چلند د انسټیټوت رئیس ښاغلی صبغت الله کاکړ صاحب راسره دی. له ده نه به وپوښتو چې په دغه انسټیټوت کې کومې زده کړې کیږي او هغه ځوانان چې غواړي په دغه برخه کې زده کړې وکړي کوم شرطونه دي چې باید دوی پوره کړي، په کومو معیارونو باندې ځوانان کولی شي چې دغه انسټیټوت ته لار پیدا کړي. دا او دې ته ورته پوښتنو په تړاو نن راسره کاکړ صاحب دی. کاکړ صاحب ستړي مه شئ، مننه کوم ستاسو نه، ستاسو همکارانو نه د ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ ته په خیر راغلی. مننه. کاکړ صاحب په دغه انسټیټوت کې عموما هغه زده کوونکي چې دلته راځي په کومو زده کړو کې روزل کېږي، په کومو زده کړو کې برخو کې البته زده کړې کوي دي؟ لکه څنګه چې تاسو باید خبر یاست، د ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ د افغانستان د میادین لپاره اوس مهال په دوه برخو کې تخصصي زده کړه لري چې هغه یو برخه د ETC ده، ایر ترافیکینګ کنټرول، چې په ساده الفاظو باندې موږ تاسې فضایي ترافیک بولو. بله برخه CNS دی، کمیونیکیشن نیویګیشن سرولانس، او په لنډمهاله برخو کې لنډمهاله کورسونو کې چې لنډمهاله ټریننګونه دي، په هغه کې د 051 052 ټریننګونه لنډمهاله په انسټیټیوټ د هوانوردۍ کې جریان لري. همداسې د امنیت په برخه کې او نور بخشون د میټرولوژي په برخه کې چې نیازمندي یې زموږ د میادینو، نو د هغوی دپاره لنډمهاله ټریننګونه شتون لري او په تخصصي ډول باندې هم دا ETC او CNS دي د اوس مهال دپاره. ډیره مننه ښاغلی کاکړ صاحب. هغه ځوانان چې غواړي دغه انسټیټوت ته لار پیدا کړي، زده کړې وکړي، کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول سوي دي؟ مثلا کوم شرطونه دي چې یو ځوان غواړي دلته راسي زده کړې وکړي، دوی باید کوم شرطونه پوره کړي؟ انسټیټیوټ د هوانوردۍ چې دی دا په افغانستان کې یوازینی انسټیټیوټ دی چې په دې برخه کې د هوانوردۍ په برخه کې زده کړیالانو ته زده کړې ورکوي. نو د دې لپاره موږ هغه معیار چې ټاکلی دی د 12م صنف څخه باید دی فارغ وي. په انګلیسي کې دی باید معتبر سند ولري، ځکه دلته زموږ ټول زده کړې په انګلیسي ژبه باندې دي، او سن ته موږ ډېر چې د دې عمر باید تر 22 کلونو لوړ نه وي. دغه شرطونه چې کوم ځوانان چې غواړي چې په همدغه انسټیټوت کې زده کړې وکړي دوی باید همدغه معیارونه باندې برابر وي. ټول دغه انسټیټوټ د هوانوردۍ چې دی د ټولو افغانانو دپاره دی، د ټولو ځوانانو دپاره چې واجد شرایطو دي لاره خلاص ده چې راسي په انسټیټوټ د هوانوردۍ کې خپل بخت وازمایي او په انسټیټوټ د هوانوردۍ کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو دغه شرایطو باندې که چیرې زده کوونکي پوره وي نو دوی کولی شي چې په ډاډه ډول د باندې راشي او خپل ثبت نام پروسه وروسته د هغې نه د کانکور امتحان او بیا په انسټیټوټ د هوانوردۍ کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. دا په ټول باندې ترسره کیږي؟ د امتحان پروسې په تړاو راته وایاست؟ بالکل. د امتحان د پروسه چې د دې لپاره موږ ځانګړی طرز العمل لرو چې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د رهبرۍ د خوا نه منظور شوی دی. موږ د هغه طرز العمل په اساس باندې خپلې د امتحان یا د ازموینې ټولې چارې پر مخ وړو. ډیره مننه. د دغه انسټیټوت په افغانستان کې هم دا یو انسټیټوت به وي، فکر کوم د هوایي چلند په برخه کې د سابقې په اړه یې راته که ووایاست او تر دې مهاله پورې مو څومره فارغ التحصیل کسان ورکړي دي چې مثلا د افغانستان د هوایي چلند په برخه کې دوی فعالیت کوي؟ څومره تعداد کسان مو فارغ ورکړي؟ یعنې په ټوله کې ویلی شم چې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ په دې بنا باندې رامنځته شوی دی چې تر څو پورې د هوایي چلند په برخه کې د میادین لپاره دوی په مسلکي او تخصصي برخو کې زده کړیالان وروزي. یعنې یوازینی هدف زموږ دا دی چې د انسټیټیوټ په هوایي چلند انسټیټیوټ کې موږ هغه کسان روزو یا لومړی د دې لپاره سروې کېږي چې موږ څونه کسان کولی شو چې دلته جذب کړو. نیازمندي د میادین نه اخلو، نو موږ د نیازمندۍ په اساس باندې په انسټیټیوټ د هوانوردۍ کې جذب کوو او هغو نه محصلین چې موږ وکولی شو چې تر څو پورې دوی بیرته په میادینو کې
ورته د کار زمینه برابر شي هغو نه محصلین موږ دلته جذبوو بیرته میادین ته یا هوانوردۍ ته وړاندې کوو. ډیره مننه. سربیره پر دغه انسټیټوټ باندې نورې څانګې هم لري په نورو میادونو کې؟ نه، اوس مهال ویلی شم چې د ټولو میادین لپاره یوازینی انسټیټیوټ دی د هوانوردۍ. نو په راتلونکي کې که وکولی شو چې په اړوند میادینو کې د ټریننګ په شکل باندې هغه هم داخلي د انسټیټیوټ د هوانوردۍ انسټرکټران ورځي او هلته په تخنیکي برخو کې کسان روزي. سږ کال د جذب په اړه که راته ووایاست، په دغه برخه کې هر کال تاسو جذب لرئ؟ مونږ هر کال په انسټیټیوټ د هوانوردۍ کې د مرکز او د ولایاتو نه جذب لرو. یعنی نیاسنجي مونږ د میادین لپاره داسې کوو لکه تاسو خبر یاست 40 میدانه دي تقریبا. مونږ دغه د ټولو په افغانستان کې د ټولو میادینو نیازمندي موږ سنجوو. د ټولو میادینو لپاره موږ دغه هڅه او کوشش مو دا دی چې د همغو میادینو ته په هغه ولایت کې زده کړیالان وروزو تر څو پورې راشي دلته په انسټیټیوټ د هوانوردۍ کې خپلې زده کړې تکمیلې کړي او په راتلونکي کې بیرته په خپل ولایت کې یعنې وظیفه اجرا کړي، په همغه میدان کې وظیفه اجرا کړي. نو اوس مهال دغه تیر کال هم زموږ د کانکور ازموینه وه، په هغې کې تقریبا 82 نفره نوي محصلین موږ جذب کړه چې د هغې د جملې نه د مرکز او د ولایاتو نه هغه ولایت چې میادین لري د هغه ولایت نه زده کړیالان جذب کړي دي چې په راتلونکي کې به انشاءالله دوی خپل زده کړې پای ته رسوي په انسټیټیوټ د هوانوردۍ کې او هیواد او هیوادوالو ته مستر د خدمت ګرځي. رئیس صاحب، تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې 24 میادین دي. ټول فعال دي او که محدود شمیر فعالیت لري؟ په دې اړه باندې به کره معلومات رئیس صاحب عمومي د میادینو سره یې، خو زه ویلی شم چې تقریبا ټول میادین فعال دي. دغه د نړیوال میادینو تاسو ته خو جوته ده چې دوی خو ضرورت یو ساج اپریشن جریان لري. نو دا میادین فعال دي او د نور میادینو په اړه باندې ویلی شم چې ملکي التنې پکې سرته رسیږي او هغه ټول معلومات په رسید د میادینو سره. تا مخکې یادونه وکړه په دوه برخو کې تاسې زده کوونکي روزئ یا ځوانان روزئ د ملکي هوایي چلند په برخو کې چې هغه یو آی سی ټي برخه ده، ای ټي سی، او د یو بلې برخې نوم سی ان اس یا هوایي ترافیک. په دغه برخو کې تر دې دمه څومره کسان مو ګمارلي دي؟ یعنې هغه چې مثلا تاسو روزلي دي په ټولو د 24 میادونو کې که د ارقامو په اړه راته وایي څومره کسان پکار دي؟ یعنې دقیق به د ارقامو معلومات نه وي را سره، خو په ټوله کې د انسټیټیوټ د هوانوردۍ نه هغه زده کړیالان چې فارغېږي، یعنې په لومړۍ کې مونږ چې کله نیازمندي د میادینو سنجوو لومړی ګورو چې په کوم میدان کې مونږ څونه تخنیکي پرسونل ته په دغه دوو تخصصي برخو کې ضرورت لرو. نو د همغه نیازسنجۍ په اساس باندې مونږ که وغواړو مثال سږ کال مونږ د کانکور ازموینه واخلو، نو مخکې تر دې نه مونږ د دغو خپلو میادینو نیازسنجي کوو چې څونه تخنیکي کسان دوی ته ضرورت دی چې مونږ د هیواد د ځوانانو نه راټول کړو، دوی ته په دغو برخو کې وروزو تر څو پورې دلته فارغ شي او په راتلونکي کې دوی په هغو میادینو کې مقرر شي او خپلې وظیفې اجرا کړي. د همدې پوښتنې په تړاو باندې د دغه انسټیټیوټ د سابقې په اړه که راته وایاست څومره سابقه لري؟ یعنې څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې د هوایي چلند په برخو کې زده کوونکي روزي یا زده کړیالان روزي؟ د هوایي چلند انسټیټیوټ تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله وزارت د ترانسپورټ او هوانوردۍ خصوصا د ملکي هوایي چلند په برخه کې دغه انسټیټیوټ د هوانوردۍ چې دا په نړیواله کچه باندې درته وایم دا یو اساسي ضرورت دی انسټیټیوټ د هوانوردۍ چې په نورو هیوادونو کې چیو یا کاچي بولي انسټیټیوټ د هوانوردۍ بولو. نو دا ضرورت دی که چېرته په یو هیواد کې د ملکي هوایي چلند وزارت یا اداره رامنځته کېږي، نو په هغې کې د انسټیټیوټ د هوانوردۍ لازمه ده چې دوی دغه یو برخه ایجاد کړي تر څو پورې په دا برخه کې مسلکي کسان وروزي. نو ویلی شم چې د انسټیټیوټ د هوانوردۍ سابقه چې کله د ترانسپورټ او هوایي چلند
چلند وزارت رامنځته شوی دی او دغه نه وروسته دوی دا تصمیم نیولی دی چې په دې برخه کې د ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ هم ایجاد کړي او تر څو پورې یعنې موږ په خپله باید د دې جوګه سو چې په افغانستان کې هغه د افغاني استادانو په مټ باندې موږ خپل زده کوونکي وروزو. ډیره مننه. د اسلامي امارت له حاکمیت نه وروسته په ځینې اداراتو کې تغیرات راغلي دي. په دغه برخه په اړه که راته وایاست مثلا ستاسو انسټیټیوټ کې هم تغیرات راغلي دي؟ کوم تغیرات؟ مثلا له بعضې پوهنتونونو کادري کسان یا کادري منابع چې کومې دي مسلکي کسان تللی دي، ستاسو انسټیټیوټ خو به هم داسې برخلیک سره نه وي مخ شوی؟ خوشبختانه ویلی شم چې زموږ د انسټیټیوټ د ونوردی چې دی د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت انسټیټیوټ د ونوردی کې خاص توجه لري او په دې برخه کې موږ کافي مسلکي کسان لرو او شته دي راسره. ماشاءالله. د اسلامي امارت له راتګ نه 2 کاله کېږي، عموما هغه د لاسته راوړنو په تړاو کې وایاست؟ یعنې په عمومي ډول که درته ووایم چې د اسلامي امارت د راتګ سره انسټیټیوټ د ونوردی ډېر پرمختګونه کړي دي. د هغه جملو نه یې درته ویلی شم چې د ټولو ولایاتو نه د زده کړیالانو جذب او د زده کړیالانو یا هغه زده کوونکي چې د انسټیټیوټ د ونوردی نه فارغ شوي دي او په میادینو کې وظیفې اجرا کوي، د هغوی د تخصصي زده کړو دپاره بهرني هیوادونو ته استول. زمونږ د ای ټي سي سیمیلیټور دغه فضایي ترافیکو دپاره موږ یو سیمیلیټور لرو چې هغوی هغه عملي زده کړي پکې سرته رسوي. د هغه غیر فعاله و د اسلامي راتګ د امارت اسلامي په راتګ سره موږ وکولی شول چې خپل د ای ټي سي سیمیلیټور فعاله کړو. هر کال به موږ د دې ای ټي سي سیمیلیټور د فعالولو لپاره تقریبا ډېرې پیسې مصرفې دي چې شخصي کمپنۍ ته به ورکول کېدي او هر کال به د یو لیسنس په واسطه زموږ د ای ټي سي سیمیلیټور فعال ده. ما خوشبختانه ویلی سم چې د اسلامي امارت په راتګ سره داخلي ټیم وکولی شو چې دغه د ای ټي سي سیمیلیټور په داسې ډول باندې فعال کړي چې هیڅ ضرورت نشته تر څو پورې بیا موږ یوې کمپنۍ ته رجوع وکړو، بیا دغه کمپنۍ نه لیسنس خریداري کړو او خپل دغه سیستم. په دغه برخه کې هغه اړین سهولتونه او امکانات چې په دې برخه کې اړین وي هغه تاسو لاسرسی ورته لرئ؟ بالکل. لکه ما چې مخته وویل وزارت ترانسپورټ او ونوردی وزارت انسټیټیوټ د ونوردی ته خاص توجه لري. یعنې د امارت اسلامي په راتګ سره دغه د انسټیټیوټ د ونوردی انګړ چې تاسو اوس ګورئ دا په دا رقم باندې نه و، دی ټول ترمیم شوی دی. د انسټیټیوټ د ونوردی د زده کړیالانو دپاره د دوی د صنفونه تدریسي صنفونه تنظیم شوي دي، یعنې ترمیم شوي دي، دوباره ټول ترمیم شوي دي. همداسې کمپیوټر لاب ترمیم شوی دی. د دوی دپاره توامخانه موږ تقریبا دغه اوس په لیلیه د شپې د محصلینو دپاره هغه محصلین چې د ولایاتو نه راغلي دي او دلته زده کړې کوي د هغوی دپاره موږ د شپې لیلیه لرو چې تقریبا اوس مهال د 88 محصلینو په اندازه موږ د شپې دخوا محصلین لرو. د هغوی دپاره د لیلیې اسانتیاوې برابره شوي دي. دغه لیلیه په تمام معنا باندې ترمیم شوې ده او همداسې ټوله شنه ساحه د انسټیټیوټ د ونوردی چې تاسو ګورئ دغه ټولې لاسته راوړنې د اسلامي امارت په راتګ سره ترسره شوي. عمده پرتلنه یا تفاوت د اسلامي امارت له حاکمیت نه مخکې اوس تاسو مثلا د لاسته راوړنو په تړاو ویل کوم هغه څه دي چې د اسلامي امارت له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوي دي او د اسلامي امارت له راتګ نه مخکې نه و؟ که په لنډو کې راته وایاست کوم؟ لنډ ډول ما تاسو ته وویل چې د اسلامي امارت د راتګ سره سم موږ وکولی شو چې دغه ټول انګړ د انسټیټیوټ د ونوردی په تمام معنا باندې ترمیم کړو. د دوی لپاره د کمپیوټر لاب اسانتیاوي برابرول، ستاسو همکاران به بیا وګوري، همداسې د لیلیې اسانتیا برابرول، د سیمیلیټورو د ورکشاپ، د استادانو د جذب او د شاګردانو د جذب یا د استادانو د ګمارنې په تړاو کې راته وایاست د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته په دې برخه کې مو د کادري یا مسلکي کسانو ګمارل په تړاو کې راته ویل څومره کسان مو جذب کړي دي مسلکي کسانو پایس باندې؟ مثلا هغه کسان چې دلته راځي زده کړې کوي هغو ته د تدریس په موخه مو څومره استادان جذب کړي دي؟ موږ تقریبا د ای ټي سي او د سی ان اس په برخه کې د انسټیټیوټ د ونوردی سټرکچر که تاسو وګورئ د هوایي چلند وزارت
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اړوند ریاستونه چې د هوایي چلند په برخه کې دي دوی د انسټیټیوټ سره همکاري لري. د دغو ریاستونو په برکت باندې د انسټیټیوټ د وانوردی زامیش کله وایم د اړوند ریاستونو داسې لازم او ملزوم دي دیو بل سره. نو انسټیټیوټ د وانوردی یو داسې ریاست دی موږ یو تشکیلاتي چې په تشکیلاتي ساختار کې تخصصي مسلکي استادان لرو. د ای ټي سي برخه کې مو د مشکل په تمام معنا باندې حل دی ځکه موږ هغه استادان مسلکي استادان لرو چې دوی په دغه برخه کې خپل سرټیفیکټونه یا سندونه لري د تدریس او د سی ان اس په برخه کې هم همداسې. نو په راتلونکي کې پلان لرو چې د خپل ظرفیت که د محصلینو دی او یا هم د استادانو دی چې نور هم لوړ کړو تر څو پورې وکولی شو چې لا ښه وځلې کړو. د ظرفیت لوړونې خبره تاسو وکړه د ستاسو په راتګ یا د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته په دغه برخه کې مو څومره زده کوونکي بهرنیو هیوادونو ته د ظرفیت لوړونې په موخه معرفي کړي دي چې په بهرنیو هیوادونو کې لوړو پوهنتونونو کې د هوایي چلند او هوایي چلند د زده کړو په برخه کې دوی لا ښه روزل شي په همدې موخه مو څومره زده کړیالان معرفي کړي دي نورو هیوادونو ته سکالرشیپونو په اړه راته تقریبا د 10 په شاوخوا کې زده کړیالان موږ د تخصصي زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته معرفي کړي دي چې خوشبختانه هغوی خپل زده کړې په هغو هیوادونو کې پای ته رسولي او بیرته اوس خپل وطن ته راګرځېدلي دي او په وطن کې د هیواد په میادینو کې په خدمت باندې بوخت دي. په پلان کې شته چې د دې نه زیات کسان نورو هیوادونو ته د زده کړو په مخه باندې ولېږئ؟ هدف ما همدا دی چې ظرفیت خپلو محصلینو یا زده کړیالانو لوړ کړو تر څو پورې په راتلونکي کې د ستونزې سره مخ نه شو. د ستاسو انسټیټیوټ د هوایي چلند 14 پورې دی. هغه کسان چې دلته زده کړې کوي بیا غواړي خپل اسناد په 14 بدل کړي یا غواړي لوړې زده کړې وکړي په افغانستان کې په کومو پوهنتونونو کې دي کولی شي زده کړې وکړي او څه رقم کولی شي هغه ځوانان چې غواړي لوړې زده کړې وکړي 14 اسناد په 14 بدل کړي او له دې نه لا مخکې زده کړې وکړي په لوړه سطحه د هیواد خدمت وکړي په دغه برخه کې کراته وایي دوی په کومو برخو کې زده کړې کولی شي؟ لکه مخکې ما وویل دلته دغه په انسټیټیوټ د وانوردی کې دغه محصلین یا زده کړیالان چې زده کړې کوي دا تخصصي دي. یعنې موږ دلته افراد چې روزو تخصصي روزو ان تر 14 پورې روزو. یو بله غټه راسته راوړنه چې باید ووایم چې د هیر مې ونوځي د اسلامي امارت په راتګ سره د انسټیټیوټ د وانوردی دپاره 15 کلن ستراتیژیک پلان منظور شوی. نو دغه ستراتیژیک پلان په مټ به موږ وتوانیږو چې په راتلونکي کې موږ د وانوردی یو 4 کلن اکاډمۍ ولرو او دغو ټولو ستونزو ته جواب دی واوسي. هغه کسان چې په دغه برخه کې زده کړې کوي او یا هم تر دې دمه فارغ شوي دي د کاري ساحې په اړه یې که راته وایاست څومره کسان مو ګمارلي دي او د دې نه بغیر هم بل چېرته د ګمارنې موقع شته دوی ته؟ یعنې خوشبختانه ویلی شم د انسټیټیوټ د وانوردی نه چې کوم زده کړیالان فارغېږي دوی بېکاره نه پاتې کېږي. لکه چې څنګه دوی د انسټیټیوټ د وانوردی نه د فراغت سند ترلاسه کړي وزارت د ترانسپورت او وانوردی رهبري دوی ته د کار زمینه برابره کړي او دوی په دغو میادینو کې په کار باندې ګمارل کېږي. د وروستۍ پوښتنې په تړاو ځوانانو ته پیغام څه ده په دې برخه کې؟ د یو ځوان په صفت ځوانانو ته دغه یو پیغام لرم چې زده کړې وکړي. یوازینۍ لاره مو د ستونزو نه د وتلو هغه زده کړې دي په حقیقي ډول باندې زده کړې چې دوی ځان د پوهې په ګڼه سنبال کړي او خپل هیواد او هیوادوالو ته په راتلونکي کې یعنې د هوسا ژوند هغه زمینه برابره کړي. ډیره مننه کاکړ صاحب له وخت راکولو مو. درنو لیدونکو دا وه د ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ په اړه باندې له ښاغلي کاکړ صاحب سره مرکه. تر بیا او بلې مرکې ښې چارې ښه وخت. د الله په امان.